د عاشورا د مراسمو په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غني او دویم مرستیالې له خلکو وغوښتل چې د وینې په ورکولو سره د ټپي پوځیانو او نورو ناروغانو ژوند وژغوري. ولسمشر غني د وینې د ورکولو پر مهال ویلي په ډیر ویاړ سره ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او نورو اړو خلکو ته خپله وینه ورکوو. ولسمشر غني او مرستیالې د کابل لویدیځ ته هم لاړل او هلته یې په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د ولسمشرۍ دویم مرستیال محمد سرور دانش د ولسمشر اشرف غني په استازیتوب خبرې وکړې او خلک یې وهڅول چې په دې ورځ له بې ځایه وینې تویېدنې ډډه وکړي او د وینې ورکولو فرهنګ دود کړي. د محرم الحرام 10مه ورځ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې په خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم خلک د دغو مراسمو لمانځنه کوي. افغان حکومت د دې مراسمو د ښو ترسره کېدو لپاره شاوخوا 15,000 امنیتي ځواکونه معزف کړي. خو سږکال د دغو مراسمو د لمانځلو طریقه په دې خاطر له نورو مراسمو سره توپیر لري چې خلک د بې ځایه وینې تویېدنې پر ځای د چارواکو لخوا د وینې ورکولو ته هڅول کیږي.